السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم دوستان لوک ورولګو لوک څنګه کار کوي چې وایي دا ویډیو تر اخره وګورئ. په دې ویډیو کې همدا ټوله طریقه ده دوستانو. کله چې تاسو د فیسبوک پروفایل لوک وي نو کله چې تاسو فیسبوک پروفایل ته څوک راشي تاسو پروفایل ګورئ هغه ته په دې طریقې سره ښکاري. ګورئ زه تاسو ریفریش ورکوم په دې طریقې سره ښکاري. ریفریش مې ورکو. کله چې تاسو فیسبوک پروفایل ته څوک راشي نو لاندې پوسټونه ستاسو څومره تصویران شوي وي څه وي هغه ورته نه ښکاري. دلته کې که تاسو لاندې وګورئ زما د نام د فیسبوک د پروفایل کم نام اول سرچ دی اول نام چې دی هغه ورته راشي او ورته ولیکئ چې لوکیټ مطلب دا پروفایل چې کم دی دا لوک دو. دلته کې تاسو ښکاري په دې طریقې سره راځي. نو تاسو څنګه کولی شئ چې خپل فیسبوک پروفایل لوک کړئ بغیر د څه VPN یا بل اپ انسټال کولو. د دې لپاره به دوستانو تاسو فیسبوک کې فیسبوک لایټ راډاونلوډ کړئ. په همدې فیسبوک لایټ کې تاسو ته طریقه درزده کوم چې تاسو خپل فیسبوک پروفایل چې کوم دی څنګه لوکولی شئ. نو کله مو چې فیسبوک لایټ ډاونلوډ کړو دا به تاسو آن کړئ. آن کولو وروسته به خپله یو ایډي پکې لوګین کړئ. دوستانو کله مو چې خپله فیسبوک آیډي لوګین کړه دلته کې زه اوس تاسو ته درښیم. ګورئ دوستانو دلته کې که موږ په درو ټکو باندې کلیک وکړو په درو ټکو باندې کلیک کولو سره وبخئ دوستانو او بالکل په درو ټکو باندې چې کله موږ تاسو کلیک وکړو نو موږ تاسو ته دا اپشن یې راکوي. چېرته هم هغه اپشن نشته پکې چې د هغې اپشن نه موږ خپل فیسبوک پروفایل لوک کړو. د دې لپاره به تاسو ځئ بیرته کله مو چې په منیو باندې درو کیلو باندې یعنی کلیک وکړو دلته کې دي په دې اپشن باندې مو کلیک وکړو دوستانو بیا به تاسو لاندې راشئ. لاندې راتلو وروسته به دوستانو دلته کې تاسو ته لینګویج اپشن ښکاري. په دې لینګویج اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په لینګویج اپشن باندې کلیک وکړو بیا به دوستانو تاسو راشئ بالکل لاندې راتلو وروسته به دلته کې دوستانو تاسو په دې اپشن باندې کلیک کوئ. دا وګورئ دا لینګویج به تاسو انتخاب کړئ. نو دا دې باندې کلیک کوو. په دې باندې کلیک کولو سره ستاسو لینګویج چې د فیسبوک دی هغه به چینج شي. بیا منیو ته راشئ خپل پروفایل ته راشئ. کله چې خپل پروفایل ته راغلی نو یو ځل یې ریفریش کړئ. هغې وروسته دوستانو په درو ټکو باندې کلیک وکړئ. په درو ټکو باندې کلیک کولو سره به ستاسو ته دغه اپشن درکړي. دا به تاسو ته ښکاري. دا اپشن به ستاسو په هغه کې زیات شي نو په دې باندې به کلیک وکړئ. بیا دلته کې دوستانو لاندې تاسو ته ښکاري لاندې اپشن په دې اپشن باندې به کلیک کوئ. په دې باندې کلیک کولو سره به بیا تاسو ته دغه شان اپشن درکړي. په دې باندې به کلیک وکړئ. اوس ستاسو فیسبوک پروفایل چې کوم دی هغه لاک شو. بیا تاسو بیرته واپس راشئ لینګویج اپشن باندې به کلیک وکړئ. یعنی دغه اپشن تاسو په یاد لرئ. په دې باندې به کلیک وکړئ. بیا به دلته کې تاسو خپلې خوښې لینګویج چې کوم دی هغه انتخاب کړئ. هغه وروسته بیرته چې تاسو خپل پروفایل ته راشئ دوستانو ستاسو پروفایل کې به همغه لوک اپشن چې کوم دی هغه وي. یعنی دلته کې تاسو ته که ښکاري دوستانو زه اوس تاسو ته درښیم دا که چېرته تاسو ته ښکاري نو دغه شان تاسو خپله فیسبوک آیډي چې کوم دو لوکولی شئ. که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي دوستانو ویډیو ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.